د چمن په سرحدي سیمه کې د بدلون یو مهم ګام اخیستل شوی دی. په دې ساده سپینه ودانۍ کې اوس د هغو ماشومانو لپاره رڼا بلیږي چې تر دې وړاندې یې اړتیاوې له پامه غورځېدلې وې. د ضلعي انتظامیه او یونیسف په همکارۍ په جمال ناصر شهید اسټیډیم کې د امید سپیشل لرنینګ سنټر ایښودل شوی چې هدف یې د ځانګړو ماشومانو روزنه او هغوی ته د زده کړې برابر فرصتونه دي. په دې مرکز کې د زده کړې لپاره عصري او بصري لارې کارول کیږي، لکه د اشارو ژبه، ډسپلې چارټونه او عملي تمرینونه، ترڅو چې ماشومان وکولی شي چې په اسان او باور سره زده کړه وکړي. د دې ټیچر هم سیم دغه کیډر دی او ګریجویټ دی او د دې چې کوم طریقه کار دی خپل کورسز دی د دې ساينس دی د ساين لینګویج وای دا غ ساين لینګویج خپل کورسونه دي. موږ له لاهور سره وغوښتل چې سنټر اف ایکسلنس سلام له کراچي سره واستول او دا کښنیان د ساين لینګویج په تر باندې دا وخت هر کښنی ته دا بیسیک کوم کورسز دي، یعنی ته دا سوچ کې چې اوس هر کښنی اي بي سي زده د په ساين لینګویج کې نو یو خو د دې دغه د تر دی بل د دې سره مشکل دا دی چې د دې کښنیانو چې کوم مخصوص ټیچر دی دا ډیر کم اویلیبل دی او د چمن لپاره د خوش خبره ده چې د کوټي بعد په بلوچستان کې واحد د سنټر چمن کې خلاص او د ګریجویټ الکوان سبق ورکوي. دلته یو داسې ښوونکی هم تدریس کوي چې خپل د اوریدو او خبرو له محدودیت سره مخ دی، خو د اشارو ژبه په برخه کې لوړې زده کړې لري او د کراچۍ له یو معتبره تعلیمي مرکز څخه فارغ دی. هغه د ماشومانو لپاره یو ژوندی الهام دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چمن له اوږدو مودې راهیسې د داسې یو مرکز سخت ضرورت درلودی چېرته چې ځانګړي ماشومان هم د نورو په شان د زده کړې حق ترلاسه کړي. ما په چمن کې داسې بیخي کافي زیات تعداد دی چې هغه اورېدی نشي، خبرې نشي کوي. نو هغو پلار دا ما سره رابطې کول چې د دې دپاره چې باید دلته سکول خلاص چې موږ کوټ له بیا یا کراچي له بیا یا لټ سکول به وایي زموږ دپاره تکلیف دی. لهذا دا اداره یې دلته په چمن کې خلاص شي، زموږ دپاره یو سهولت شي، اسانۍ جوړ شي. بیا د ما سره دی چې لیکچران راسره دی، ټویټران دي، استادان دي، هغه هم سماج زور دي، هغو په کوټ کې تعلیم کړی دی. بیا دلته د ابتدا وسوله د انتظامیه موږ دا شکریا ادا کړو او داسې د زموږ پیغام د نور خلکو ته مور ورسوي او دا مسجد زموږ دا کوشش کوو چې د زموږ اداره دې پر مخ ولاړ شي، د پرایمري څخه های څه د لوړه سطح پورې ورسوي. دا مرکز یوازې یو تعلیمي ځای نه دی، بلکې د ګڼو کورنۍ لپاره د هیلې نوې دروازه ده چې خپل ماشومان د یو خپلواک او باعزته راتلونکي په لور وویني. تمه ده چې دا نوښت به نه یوازې د دې ماشومانو ژوند بدل کړي، بلکې به په ټوله سیمه کې به د دې مثبت بدلون نوې هیله راژوندۍ کړي. نعیم اچکزی، شال نیوز، چمن، بلوچستان.